سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو په درانه حضور کې یم. په دې ویډیو کې غواړم څو هغه رازونه در سره شریک کړم چې د ژوند حقیقت ته د رسیدو لپاره له موږ سره مرسته کوي. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ. خو مخکې تر هغه که تاسو د چینل نوي میلمانه یاست، چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. د ژوند حقیقت ته د رسیدو رازونه. لومړی، له ځانه سم ذهني انځور موږ ته د ژوند د حقیقت په لوري لارښوونه کوي. هر انسان له ځانه یو ذهني انځور لري چې زه څوک یم او کوم کارونه ترسره کولی شم. د هر انسان ذهني انځور د هغه د شخصیت او چلندونو اصلي بنسټ دی. زموږ ذهني انځور زموږ د فضیلت او ستروالي د احساس نښه ده او دا څرګندوي چې موږ کوم کارونه ترسره کولی شو او کوم نشو ترسره کولی. انسانان د ژوند حقیقت په خپلو ذهني انځورونو جوړوي. له ځانه زموږ ذهني انځور د ژوند په فضا کې زموږ د باورونو د ټولګې سمبول دی. دویم، د ژوند موخه دا ده چې خپلې ټولې بالقوه وړتیاوې د یو خپله غوړېدلي انسان په توګه وپېژنو او هغه لا پسې وغوړوو او له ځانه تر ټولو غوره شخصیت څرګند کړو او ډېره وده او پرمختګ وکړو. دریم، د ژوند ټولې ستونزې، مصیبتونه او خنډونه په حقیقت کې هغه درسونه دي چې انسان روزي او انسان جوړوي او دا هغه فرصتونه دي چې جامه یې بدله کړې ده. حتی ځینې وخت ستونزې او مشکلات د الله جل جلاله پټې مهربانۍ وي چې د انسان د ودې او غوړېدو سبب ګرځي. نو باید هغو ته درناوی ولرو او له هغو څخه زده کړه وکړو. څلورم، له واقعیتونو څخه زموږ زده کړه زموږ د فکر او ذهن جوړول او لګول دي. نو زموږ د ژوند واقعیتونه کولی شي زموږ په افکارو سره بدلون وکړي. په دې اساس باید په خپلو افکارو باندې ډیر پام وکړو ترڅو د خپل ژوند واقعیتونه لا پسې ښکلي کړو. پنځم، ویره او شک له انسان څخه د ژوند خوشحالۍ او هوساینه غلا کوي. په لوړو باورونو او په الله جل جلاله باندې په توکل سره باید د خپل فکر له فضا څخه هر ډول ویره او شک لرې کړو او د یقین او مینې په دره کې په ټینګ او استوار ډول پر مخ ولاړ شو او د خدای جل جلاله او کائناتو په وړاندې له تولیده ډک ژوند رامنځته کړو. شپږم، کله مو چې خپل ځان نه خوښیږي او له خپل ځان سره مینه ونه کړو، نشو کولی چې له نورو سره مینه وکړو او د ځان په اړه د نورو له مینې څخه ګټه واخلو. نو باید لومړی د مینې مرغلره ځان ته ډالۍ کړو ترڅو وکولی شو له نورو سره د مینې کولو جوګه شو. اووم، له کائناتو او نورو انسانانو سره زموږ ټولې اړیکې هغه هندارې دي چې موږ ښکاره کوي او ټول خلک زموږ ښوونکي ګڼل کیږي. نو باید په ځان باندې باور او اعتماد سره تر ټولو ښکلې اړیکه ټینګه کړو او په ژوند کې د اړیکو له زرینې کلۍ څخه د هرې تړلې دروازې د خلاصولو لپاره کار واخلو او بریالي شو. اتم، په ژوند کې رښتینې خوشحالۍ د ژوند د پیښو په وړاندې زموږ د غبرګون په ډول پورې تړلې، نه په بخت پورې. په دې اساس باید ځان د خپل ژوند مسؤل وګڼو او نور ګرم ونه ګڼو ترڅو وکولای شو په مناسبو غبرګونونو سره د ژوند ښکلی حقیقت د منلو وړ واقعیت باندې بدل کړو او نیکمرغۍ او خوشحالۍ ته ورسیږو. نهم، د ژوند حقیقت د الهي مینې پر بنسټ ولاړ دی. بریالي انسانان خپل وجود په الهي مینې روښانه کوي. انسانانو او کائناتو ته د مینې په ډالۍ کولو سره خوشحاله او سوکاله ژوند ته رسیږئ. لسم، له هغه ځایه چې انسانان د ژوند په تګلوري کې د ژوند د قوانینو له سم پلي کولو څخه فارغ کیږي او د نورو په غلطو او منفي افکارو سره د ژوند له سم تګلوري څخه بېلارې کیږي، په دې اساس د ژوند د کیفیت پرله پسې ارزونه او شیبه په شیبه سمونه کولی شي انسان ته په سم تګلوري او د ژوند حقیقت ته د رسیدو لپاره لارښوونه وکړي. د ژوند د کیفیت تر ټولو ښکلی معیار دا دی چې د هرې ورځې په پای کې له ځانه پوښتنې وکړو چې آیا ورځ مې څنګه تیره شوه او د ژوند له شیبو څخه مې ګټه واخیسته او که نه. مننه چې تر دې دمه را سره ملوئ.
هیله‌من یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې وي لایک، کومنټ او سبسکرایب مه هېروئ. تر بلې خپرونې درنه اجازه اخلم. سوکاله او له خوښیو ډکې شېبې ولرئ.